د پاکستان د پوځ لخوا پاکستاني ملي لوبډلې ته د روزنې پریکړه او د کرکټ د راتلونکي په اړه اندېښنې. د پاکستان کرکټ بورډ د پاکستان د ملي لوبغاړو وروستیو کمزورو کارکردګیو ته په کتو پریکړه کړې چې د PCL له پای ته رسیدو وروسته خپلو لوبغاړو ته په کاکل پوځي اکاډمي کې د پوځ تر مشرۍ او څارنې لاندې روزنه ورکړي. د پاکستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس محسن نقوي په خپلو تازه څرګندونو کې د دغه پوځي تمریناتي کمپ له ترسره کېدو موخه د لوبغاړو وروستیو کمزورو کارکردګیو ته په کتو د دوی فزیکي تکړښت یاد کړی. نوموړي په PCL او ورهاخوا لوبو کې د خپلو لوبغاړو له لوبېدو نارضایتي ښودلې او ټینګار یې کړی چې راتلونکو لوبو او نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره د پریکړې ته رسېدلی چې لوبغاړي په پوځي اکاډمي کې تمرینات ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ډیری ملي او نړیوال مسایل د پوځ تر لاسوهنې او اغېز لاندې دي، په داسې حال کې چې په کرکټ کې تل د سیاست او پوځ د جلاوالي خبره کیږي. له دې سره هم مهاله د کرکټ هندي او افغان مینوالو د پاکستاني بورډ دا پریکړه خندونکې بللې او ټینګار یې کړی چې دا د کرکټ روزنه ده که استخباراتي. خو پاکستاني مینوال یې په غوسه کړي او د خپل کرکټ د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستاني لوبډله د پوځ تر څارنې لاندې کمپ ترسره کوي، بلکې تر دې وړاندې د مصباح الحق په لوبډل مشرۍ هم ورته تمرینات کړي وو چې لوبغاړو مثبت بللي وو.